السلام علیکم ګرانو په دې هیله جوړ او روغ یاستئ. زاهد الکوزی ستاسو درنه خدمت کې غواړم په دغه ښوونیزه ویډیو کې تاسو ته در وښایم چې څنګه کولی شو د موبایل ټول فونټونه، د موبایل ټول لیکنه، ټول ډیزاین تغییر کړو. لکه تاسو زما ګورئ، یو پښتو فونټ ما انتخاب کړی، داسې لارج او واضح لیکل تاسو که غواړئ په خپل موبایل کې برابر کړئ. دا دې ته ورته نور چې هر فونټ تاسو د خوښې وړ فونټ وي کولی شئ هغه انتخاب کړئ. دغه کار څنګه کولی شو راځو طریقه یې درته ورښایم. تاسو باید په خپل موبایل کې دغه پروګرام چې زه تر تاسو درښایم آی فونټ په نامه پروګرام دی چې کوم ځای کې وي. دا آی فونټ په نام پروګرام دا تاسو ګورئ، دا به تاسو له کومه کوئ په ګوګل پلی سټور کې هم پیدا کولی شئ، او له دې نه علاوه تاسو دغه پروګرام زموږ له چینل څخه په ټلیګرام کې هم ترلاسه کولی شئ. پښتو ایپ ته تاسو ورشئ، دا پروګرام له هغې ځای نه دې ته ورته نور ډېر جالب مهم پروګرامونه چې تاسو باید په خپل موبایل کې ولرئ له هغې ځای نه را ډاونلوډولی شئ. راځو دا پروګرام ته له سره داخلېږو. آی فونټ دې کې له ځانه خپله انګلیش فونټونه شته دي، له هغې څخه هم تاسو استفاده کولی شئ. موږ راځو موږ سره چې په ګالري کې کوم فونټ دي له هغې څخه د استفادې طریقه تاسو ته درښایو. تاسو به ډایرکټ راشئ می ته چې راغلی می فونټ ته به راشئ. می فونټ ته چې راغلی کلیک دس دا سور خط باندې به کلیک کوئ. تاسو سره چې فونټ چېرته وي هغه ځای ته به ورسئ، له هغې ځای نه به فونټ انتخاب کوئ. ګالري میموري کارډ ته زه ورغلم، ایس ډي کارډ ته. اوس زه ګورم چې ما سره چېرې فونټونه دي، پښتو فونټونه دغلته یو څو دانې لرم. ټلیګرام کې هم فونټونه، که تاسو چېرې فونټونه نه لرئ نو موږ تاسو د فونټونو یو چینل هم په ټلیګرام کې جوړ کړی دی، له هغې ځای نه تاسو مهم او ښکلي فونټونه راکوزولی شئ. ټلیګرام سرچ کې پښتو فونټس ولیکئ، زما چینل به تاسو مخ ته درشي او له هغه څخه استفاده کولی شئ. خیر د بله لوګر فونټ انتخاب کوم، ما فونټ را پیدا کړه، تاسو ولیده. بیا له سره راځم چې تاسو پوه شئ. پروګرام ته چې راغلی می به ووهئ، بیا به می فونټ ووهئ، بیا به کلیک دس ووهئ، کلیک دس نه بعد به ګالري ووهئ، بیا به فونټونه را پیدا کوئ. ما سره دغه فونټونه ما ذخیره کړي دي، فولډر به نښه کړی دی. طریقه چې زه وګورم چې کوم فونټ ښکلی وي. دا وګوره، دا کوم فونټ چې ما سره دی، دا اوس چې انتخاب دی هغه فونټ دا دی. دا زه نه انتخابوم، بیا ځکه چې دا خو تیار انتخاب دی، تاسو به څه پوه شئ چې دا تغییر شو. دا لوګر په نامه کوم فونټ دا به انتخاب کړم. سیټ به ووهئ، سیټ مو چې ووهه اوکې به ووهئ، اوکې مو چې ووهه بیا به دا انسټال کړئ دا فونټ. یو شی ورته انتظار شئ، تاسو دا طریقه درښایي چې دا څه وکړئ. اوس زه تاسو ته په خپله عملي توګه دا طریقه درښایم. دا دی دا فونټ انسټالیږي. اوس یو بل اپشن راځي، هغې کې باید تاسو انتخاب کړئ، هغه طریقه زه درته درښایم. تاسو لږ انتظار شئ. ښه، دا اپشن موږ ته راغی. اوس دا فونټ انتخابوو، کنفرم کړئ، دې ځای کې انتخابوو، یس ووهو.